د یو نفر څخه خپل ځان ورک کړو او پسې ګرځېدی. د نړۍ تر ټولو غټه هدیره چیرې ده؟ کوترې داسې کم جرم وکړي چې 8 میاشتې بندي سوه. یوې نجلۍ بلتوت والا ګوشکه د کمې مرضۍ دپاره وخوړل. د ویډیو شروع کېدو تر مخه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. مننه. یو دوکهباز جادوګر دغه نفر ته وویل چې زه به تا په جادو باندې غایب کم، بره ته په ارامه وروسته بانک ته ولاړ شه او غلا وکړه. هغه سړی هم جادوګر ته $500 ورکړې او جادوګر ورته وویل چې تا به الله څوک نه ویني، او دی هم ښه په قراره بانک ته ولاړی او په سپینه ورځ یې د خلکو څخه په املا او توبره پیسې واخیستې. د ده خوارکي دا فکر و چې ما خو نو څوک نه ویني، او بیا پولیس راغله او بندي یې کړي. دغه رقم ډېر ټګان دلې هم سته. دغه ځای چې تاسو یې وینئ دا یو کلی نه بلکې دا د نړۍ تر ټولو لوی قبرستان دی، او دا هدیره په عراق کې ده چې 50 لکه انسانان پکې ښخ دي، او دغه ځای ته پیس والی په نوم هم وایي. د مور او پلار څخه وروسته داسې څوک دی چې تر خپل ځان هم ستا سره ډېره مینه کوي، هغه دی سپی. د څېړنې له مخه سپی تر خپل ځان هم ډېره مینه د انسان سره لري، چې په ډېرو ویډیو کې به تاسو لیدلی چې خپل ځان په خطر کې اچوي او انسان ژغوري. تاسو به د انسانانو بریتونه لیدلي، مګر نن به زه تاسو ته یو داسې چوغکه در ښکاره کړم چې بریتونه لري. نوم یې انکاټرن دی. دا په ځنګلو کې پیدا کیږي او د نورو چوغکو څخه ډېره جلا ده. دغه انجلۍ چې ویني د ګولۍ پر ځای ګوشکه وخوړ. هغې ګولۍ تېرولې چې په یوه لاس کې ګولۍ وي او په دا بل لاس کې بلتوت والا ګوشکه وه. نو د ګولۍ پر ځای ګوشکه د اوبو سره تېره کړه. نو بیا وروسته په خبره سوه چې ګولۍ خو مې په لاس کې ده، نو ګوشکه به مې تېره کړې. چې خلکو پوښتنه ورڅخه وکړه چې دا ولې؟ ویل یې ګولۍ هم د غونه غټه وه. ما چې ویل ګولۍ ده، هغه ګوشکه وه. او بیا یې عملیات وکړ او ګوشکه یې ځینې راوکښل. یوې ښځې خپل 2.8 میلیونه جایداد خپل د زامنو پر ځای د خپل سپیانو په نوم کوي. هغه ځکه چې د دې کوچنیان به دې ته نه راتلل، چې دا بیخي یوازې وه. نو په دې خاطر هغې وویل چې کوچنیان مې نه راسره ویني، نو جایداد هم د هغو نه کېږي، چې د هغې سپیان همیشه د هغې سره ورسره وي. نو په دې خاطر یې خپل ټول جایداد د هغو سپیانو په نوم کوي. دغه ښکلې کوتره یې ولې بندي کړه؟ په هندوستان کې ځینو پولیسانو یو کوتره بندي کړه، هغه هم د 8 میاشتو لپاره. هغوی فکر کوي چې دا د چین جاسوسه ده او زموږ حال ټولوي. په پښو یې ژړې کړې وې او پر وزرو یې داسې خط لیکلی و چې چینایي ژبې په رقم معلومېدی. تر نیولو وروسته یې د حیوانانو روغتون هم واستول د معاینات لپاره، خو وروسته معلومه شول چې دا پر وزرو خط یې چینایي نه بلکې د بلې ژبې و، او خوارکۍ یې ناکه 8 میاشتې بندي کړې وه. دغه نفر خپل په ځان پسې ګرځېدی. یو نفر چې ځنګل ته په منظره وتلی و ورک سو، او د ده سره چې کم خلک راغلي وه هغه ویل چې راځئ بیرته ولاړ سو او دی پیدا کو، او ټول یو ځای دی پیدا کوئ چې دی نشه هم و، نو ځکه ورک سو. او کم خلک چې پسې ګرځېدل د هغو یې هم خالي نوم زده و، نور یې په رنګ نه پېژندي. یو ګړی وروسته د هغو خلکو سره یو ځای سو او خپل په ځان پسې ګرځېدی. دی خو نشه و، په دې خاطر دی نو خبر چې دی په ما پسې ګرځي. هغه نور خلکو هم هیڅ فکر نه و چې هغه د هغه دی، نو په ساتو ساتو باندې خپل په ځان پسې ګرځېدی، چې بیا وروسته خپل ځان خپله پیدا کړ. دغه عکس ته وګورئ. تاسو په فکر کوئ چې دا اوس څوک دی، مګر تاسو ټولو په کوچنیوالي کې به مو یو یا دوه وارې خامخا لیدلي. دا هغه هلک دی چې په پیرنات فلم کې یې رول کړی دی. هغه کوچنی بنکو دی چې د امیتابh بچن سره یو ځای داسې اکټینګ کړی دی چې زموږ یې ځینې صحنې بیخي نه هېرېږي. مګر موږ خو کله کله فکر کوو چې دا وخت څونه ژر تېرېږي، مګر د دې فلم د ریلیز کېدو 14 کاله کېږي. تاسو کله هم فکر کړی دی چې زهر تر وخت تیر سي نو کمزوري کیږي که تر هغه له ضرور کیږي؟ زه نن 3 رقمه زهر درته ښایم چې یو رقم یې داسې دی چې ګر سره نه خرابیږي، او بل رقم زهر بیا داسې دی چې تر وخت تیر سي نو بیا لږ تاثیر کم سي، او بل رقم زهر بیا داسې دی چې تر وخت تیر سي نو بیا لږ تاثیر کم سي، لکه هایدروجن پراکساید. او ځینې زهر بیا د یو څو شیانو په ګډولو سره جوړیږي چې کېدای سي چې کار پرېږدي، او ځینې بیا داسې زهر دی چې هر څه تر وخت تیریږي تر هغه لا زورور کیږي، لکه زموږ ځینې بد قریبان او دوستان. I am Fact TV.